تر هغو چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي افغانستان کې سوله نشي راتللی. په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان د ژمنو په اړه څه ډول پاکستان په افغانستان کې خپلې ژمنې پوره کولی شي تر عنوان لاندې په یوې مقالې کې افغانستان ته له پاکستان څخه په ورپېښو ګواښونو او سولې پروسې سره د ریښتینې مرستې په اړه شننه شوې ده. د مقالې لیکوال مایکل روبین وایي تر هغو چې په پیښور، کوټه، وزیرستان، کراچۍ او نورو کلیدي ښارونو کې د ترهګرو خوندي پناه ځایونه او روزنځایونه وي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. لیکوال وایي د افغانستان سوله د پاکستان له هغه عملي اقدام سره تړلې ده چې غواړي د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د نوموړي په وینا پاکستان کې هر کال پر دغو روزنځایونو او ترهګرو سلګونه میلیونونه پاکستاني کلدارې مصرفوي او په بدل کې یې د اسیا په زړه کې ټولې لوبې په خپله ګټه څرخولې دي. نو له دې رول څخه د پاکستان د ګرځولو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. په دې لیکنه کې کابل ته د پاکستان پلاوی وروستی سفر ته اشاره شوې ده چې له دغو عملي اقداماتو پرته دغه سفرونه نتیجه نشي ورکولی. د لیکوال په وینا هغه ترهګر چې پاکستان یې ملاتړ کوي هر کال په افغانستان کې زرګونه عام خلک وژني او دې کار د پاکستان پر وړاندې نفرت اوج ته رسولی دی او په مینه د نفرت اړول د سولې پروسې سره په مرسته کې له عملي ګامونو پرته نه کیږي. په لیکنه کې د پاکستان پر اقتصاد او سیاست د دې وضعیت اغیزو او په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ټولو اړخونو مفصلې خبرې شوې دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.